السلام علیکم. احمد افشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې ته په خیر راغلی. دوستانو په نننۍ ویډیو کې د کابل څخه متحده عربي اماراتو ته کوم پروازونه چې کیږي د دې په اړه معلومات درکوم چې اوس مهال په دې کې کم نوي تغیرات راغلي دي. آیا اوس هم کم کسان چې د کابل څخه امارات ته ځي دوی اپرول ته ضرورت لري؟ نو هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ او دا ویډیو خپل واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي. د ویډیو اریانا ټراول سپانسر کړی ده چې کوم تاسو تر افغانستان پاکستان سربېره غواړئ دنیا ټیکټونه په مناسب قیمت ترلاسه کولی شئ. ورسره د اماراتو ویزټ ویزې، د نورو ملکونو ویزټ ویزې، عمرې پیکیجونه، هوټل بوکینګ، د اماراتو سیل، بلې ډېر ښه خدمات چې تاسو هر ځای کې موجود وي د دوی څخه ټیکټ اخیستی شئ. کله مو چې ټیکټ واخیستو هغې نه پس د دوی اکاونټ ته پیسې ولیږئ. دفتر یې په دیره دوبۍ کې دی. د کوم اډرس چې تاسو ته ښکاري د دې له لارې تاسو کولی شئ چې د دوی دفتر ته ورشئ او د کومې واتساپ شمېرې چې تاسو په سکرین باندې ښکاري د دې له لارې تاسو د دوی سره تماس نیولی شئ. اول به د آریانا هوایي شرکت په اړه معلومات درکم. آریانا هوایي شرکت اوس مهال هغه مسافر د کابل څخه دوبۍ ته وړي کم چاته چې په سیستم کې شین نښان ورکوي کیږي. مقصد دا کلم چې کم کس ټیکټ اخلي په هغه وخت کې سیستم کې خپل ځان چیک کوي او که دته چیرې سور نښان ورکړی شو نو د آریانا هوایي شرکت اجازه نه ورکوي چې د دوی سره سفر وکړي. که د دې کس هر ځای ویزه وي سوا د دوبۍ نه، کم چا چې د دوبۍ ویزه ده د باندې لازمه ده چې د دوبۍ جوازات اپروول ولري، خو کم چا چې دوبۍ نه علاوه د نورو اماراتو ویزه ده نو دوی ته صرف شین نښان ضروري دی. کلم چې سیستم کې خپل ځان چیک او شین نښان ورکړی شو نو دوی کولی شي چې آریانا هوایي شرکت سره سفر وکړي. خو پلای دوبۍ هوایي شرکت وایي کم چا چې ویزې ابوظبي آلین دي هغې ته د آی سی ای یا د جوازاتو اپروول لازمي دی. که چیرې هم د دې ویزې خاوندانو ته شین نښان ورکړی شي بیا هم مونږ سره سفر نشي کوی تر څو دوی د جوازاتو اپروول ونه لري. دغې ترڅنګ کم چا چې د دوبۍ ویزې دي هغه خلک پلای دوبۍ سره سفر کوی شي چې دوی د دوبۍ جوازاتو څخه اپروول ولري. دغې ترڅنګ کم چا چې دوبۍ ابوظبي آلین نه علاوه د نورو اماراتو ویزې دي هغه به صرف سیستم کې ځان چیک کوي. که چیرې هم شین نښان ورکړی شو نو دا کسان مونږ سره سفر کوی شي. کلم چې ما په افغانستان کې د پلای دوبۍ مسؤل څخه پوښتنه وکړه چې د آلین ابوظبي والا به اپروول آخر د کم ځای څخه رااخلي ولې چې د دې لپاره تر اوسه پورې هیڅ کوم لینک شتون نه لري. نو ده ماته په جواب کې وویل چې تر اوسه پورې موږ ته مرکزي دفتر هیڅ کوم لینک نه دی راکړی چې دا کسان د دلته رجسټریشن وکړي. کلم چې اپروول ورکړی شو نو موږ سره د سفر وکړي. دا د هغو کسانو خبره کوم کم چې آلین ابوظبي ویزې دي. دلته په لنډو ټکو کې درته ووایم چې اوس مهال هغو کسانو ته اپروول ضروري دی کم چا چې دوبۍ ابوظبي آلین ویزې دي. خو کم چا چې د دې نه علاوه د نورو اماراتو ویزې دي نو دوی د صرف سیستم کې ځان چیک کم چاته چې شین نښان ورکړی شو نو دوی د فلای دوبۍ سره سفر کوی شي. راوشم د ایر عربیا په اړه به معلومات درکم. کم چې د کابل څخه شارجې ته پرواز لري ایر عربیا 13 ورځ بغیر د اپروول هر چاته اجازه ورکوله. مقصد کم چا چې د دوبۍ ویزه و نو دوی اپروول ته ضرورت نه درلودو او کم چا چې دوبۍ نه علاوه د نورو اماراتو ویزې وي نو دوی باندې لازمه نه و چې سیستم کې خپل ځان چیک کړي. که چیرې هم سور شین نښان ورکړی شو نو دوی بیا هم د ایر عربیا سره سفر کوی شو. خو مازدیګر چې کوم اپډیټ راغلل په هغه کې راغلي دي تاسو په سکرین باندې هم ښکاري. کم چا چې آلین ابوظبي ویزه وي هغه به سیستم کې خپل ځان چیک کوي. کم چاته چې شین نښان ورکړی شو نو دوی ایر عربیا سره سفر کوی شي. د ابوظبي آلین نه علاوه کم چا چې د نورو اماراتو ویزې دي مقصد که هغه د دوبۍ د اجمان شارجې یا د نورو اماراتو نو دوی نه هغه سیستم ته ضرورت لري کم چرته چې سور او شین نښان کتی کیږي او نه کم د جوازاتو اپروول ته. مقصد آریانا او پلای دوبۍ خو کم چا چې دوبۍ ویزې دي د دوی څخه د دوبۍ جوازاتو اپروول غوښتنه کړې ده. خو دلته ایر عربیا د دوی څخه هیڅ کوم اپروول غوښتنه نه کوي. د دوی سره بغیر د اپروول سفر کوی شي. خو کم چا چې آلین ابوظبي ویزې دي دوی په سیستم کې خپل ځان چیک کوي. خو دلته کم څوک چې وطن کې دي د دوی ویزې ختم دي هغه د بالکل نه ورخطا کیږي په سیستم کې د خپل ځان چیک کی. که چیرې هم د ویزه فعاله وه نو دی کولی شي چې د کابل څخه امارات ته بیرته راشي. دغې ترڅنګ کم چا چې 6 میاشتو نه زیات وخت په وطن کې تیر شوی دی هغه کسان د هم نه ورخطا کیږي. دوی هم کولی شي چې د کابل څخه امارات ته راشي. مقصد کم چا باندې 9 میاشتې تیرې شوي دي، کم چا باندې 10 میاشتې تیرې شوي دي او ځینې داسې کسان هم شته چې دوی باندې 11 میاشتې تیرې شوي دي. نو دا واړه کسان کولی شي چې کابل څخه امارات ته بیرته راشي. کم کسان چې د کم ایرلاین سره سفر کوي دوی د ټیکټ اخیستلو څخه مخکې باید خپل ویزه په سیستم کې چیک کړي. کلم چې فعال و نو دوی د بیا ټیکټ واخلي. دغه ترڅنګ مخکې کومې خبرې چې ما وکړې هغه به لازمي عملي کوي. او بل دا کم چا چې ویزټ ویزې دي او یا په نوي تشیرو ویزو باندې ځي دوی ته هیڅ کم اپروول ضرورت نشته. کم څوک چې ویزټ ویزا باندې ځي نو دوی ته صرف د انشورنس یا بیمې ضرورت دی او کم څوک چې په نوي تشیره یا په نوي کاري ویزا باندې ځي دوی ته هیڅ کوم اپروول انشورنس یا بیمې ضرورت نشته. خو کوم مسافر چې اوس مهال د کابل څخه هر یو ځای ته ځي دوی باندې د پی سی آر یا کووډ 19 ټیسټ لازمي دی. نو الله دې وکړي چې دا معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي. که په دې کې کوم بدلونونه راتلل نو د دغې لپاره تاسو احمد افشل یوټیوب چینل فیسبوک پاڼه تعقیبوئ. انشاءالله چې زه به مو په وخت خبروم. که چیرې تاسو احمد افشل یوټیوب چینل ته نه وئ
د ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد افیشل فیسبوک پاڼې ته نه وي نو دا ضرور در سره لایک کړئ. بله دا چې تاسو دا ویډیو خپل واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي. نور په الله سپارم. د الله په امان. د ویډیو اریانا ټراول سپانسر کړې ده چې کم تاسو تر افغانستان پاکستان سربېره واړې دنیا ټیکټونه په مناسب قیمت ترلاسه کولی شئ. ورسره د اماراتو ویزټ ویزې، د نورو ملکونو ویزټ ویزې، عمرې پیکیجونه، هوټل بوکینګ، د اماراتو سیل، بلې ډېر ښه خدمات چې تاسو هر ځای کې موجود وي د دوی څخه ټیکټ اخیستی شئ. کله مو چې ټیکټ واخیستو هغې نه پس د دوی اکاونټ ته پیسې ولیږئ. دفتر یې په ډېره دوبۍ کې دی. د کوم اډرس چې تاسو ته ښکاري د دې له لارې تاسو کولی شئ چې د دوی دفتر ته ورشئ او د کومې وټساپ شمېرې چې تاسو په سکرین باندې ښکاري د دې له لارې تاسو د دوی سره تماس نیولی شئ.